د افغانستان او ایران د هوایي شرکتونو د 2023م زیږدیز کال د الوتنو، ټیکټونو، امنیتي وضعیت، خدمتونو، ننګونو او ستونزو پرتله درنو لیدونکو ستړي مشئ. د 2023م زیږدیز کال لپاره د افغانستان او ایران د هوایي شرکتونو پرتله کول د څو مهمو ټکو پر بنسټ وړاندې کیږي: د الوتنو شمیر او کچه. د افغانستان د هوایي شرکتونو لکه آریانا افغان، صافی او کامیر هوایي شرکتونه الوتنې لږې او ځینې وخت د امنیتي وضعیت له کبله اغیزمنېږي. د نړیوالو الوتنو شمیر هم لږ شوی دی او صافی هوایي شرکت اوس مهال یوازې کورنۍ الوتنې ترسروي ځکه د نړیوالو الوتنو پر معیار برابر نه دی. د ایران د هوایي شرکتونو لکه ایران ایر او ماهان ایر د الوتنو د شمیر له اړخه د افغانستان په پرتله خورا ډیر فعالیت لري. دوی د نړیوالو او کورنیو الوتنو پراخې چوپړتیاوې او خدمتونه لري. د ټیکټونو بیه. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټیکټونه د لږو امکاناتو او امنیتي وضعیت له کبله لوړ دي. د ایران د هوایي شرکتونو ټیکټونه د سیالۍ له امله په منځنۍ کچه ارزان دي او د اړتیا وړ ډیسکاونټ او ځانګړي وړاندیزونه هم لري. چوپړتیاوې او امکانات. د افغانستان د هوایي شرکتونو چوپړتیاوې او خدمتونه له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او د اسانتیا او راحتۍ اوزار یې لږ دي. ایران له خپلو هوایي شرکتونو سره د لوړ کیفیت چوپړتیاوې او خدمتونه وړاندې کوي. د راحته سیټونو، خوراکي چوپړتیاوو او تفریحي امکاناتو معیارونه یې له نړیوالو معیارونو سره برابر دي. ټیکنالوژي او بنسټونه. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټیکنالوژي او بنسټونه کمزوري دي چې له امله یې ښه خدمتونه او چوپړتیاوې نشي وړاندې کولی. د ایران هوایي شرکتونه له پرمختللې ټیکنالوژي او ښو بنسټونو او زیربناو سره د هوایي چوپړتیاو او خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه دي. د هوایي ډګرونو او الوتکو حالت یې هم د پرمختللو هیوادونو په څیر دی. د امنیت وضعیت. افغانستان د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان د هوایي شرکتونو الوت له ګواښ سره مخ دی او د چوپړتیاو او خدمتونو دوام هم له ننګونو سره مخ دی. ایران د امنیتي وضعیت له اړخه پیاوړی دی او د الوت هر ډول ښه شرایط ورته برابر دي. په ټوله کې ایران د پرمختللې ټیکنالوژي، پراخو چوپړتیاو او خدمتونو او لوړ او ارزانه ټیکټونو سره د هوایي خدمتونو په برخه کې یو ثابت او معیاري حالت لري. په داسې مهال کې چې افغانستان د امنیتي ستونزو او لږو اوزارو له کبله له ننګونو سره مخ دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.